ګلالیو ماشومانو السلام علیکم. یو ځل بیا هم ستړي مشئ. نن ورځ تاسو ته بیا هم د شمیرنې درس درکولی کیږي. څنګه کولی سو چې له 1 څخه تر 5 پورې او بیا له 5 څخه تر 10 پورې اعداد وشمیرو. دلته مثال دی. وګورئ چې څه لیکلي. ګلالیو ماشومانو 5 دانې مربع یعنی 4 ضلعي شکلونه رسم کړئ. مربع څه شي ته ویلی کیږي؟ مربع هغه شکل ته ویلی کیږي چې دواړه خواوې یې سره مساوي وي. دا په راتلونکو درسونو کې وایو. خو تاسې دا ویډیو ودروئ او له خپلې مورجانې او پلارجان څخه پوښتنه وکړئ چې مربع څه شي ته وایي. صبر زه به یې در وښیم. مربع داسې شکل دی. ګورئ ورته ترسیمیږي چې دواړه خواوې مساوي وي. ما سم ترسیم نه کړو، بیا یې درته ترسیموم. یا دغسې ګوره دواړه طرفونه یې سره مساوي دي، یعنی چې دغه خوا یې له کوم طرف سره له د بل شکل سره مساوي شي. دغسې یعنی دغه دواړه خواوې یو له بل سره مساوي وخیږي. اوس راځو سوال حل کوو. ښه، سوال څنګه حل کوو؟ ښه، یوه مربع، فکر کوئ، یوه، دوې، درې، څلور او 5 مربع. اوس ورته لیکو. دا دې شي 1، دا دې شي 2، دا دې شي 3، دا دې شي 4 او دا 5. مونږه 5 مربع یا 4 ضلعي شکلونه ترسیم کړل. ښه، دویم مثال ته راځو. دویم مثال کې راغلی دي چې دویم مثال کې راغلی چې ګلالیو ماشومانو 10 دانې مثلث یا 3 ضلعي شکلونه ترسیم کړئ. څنګه کوو؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. صحیح شو؟ کولی شئ چې په څه عادت هم پې ولیکئ. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. صحیح شو؟ تاسې کولی شئ چې دلته بیل بیل رنګونه هم انتخاب کړئ او یو یو شکل ته رنګ ورکړئ. ګوره دا د اول شکل رنګ شو، بیا دوهم مثلث، بیا هم دریم مثلث، بیا هم څلورم مثلث رنګوم، 5 مثلث، 6 هغې خوا نه شروع کېږي، دې خوا نه شروع کېږي، 6، 7، 8، 9 او دا هم 10 مثلث. دغه مونږه ترسیم کړل.